جل جلاله د سود نه من را لګلی دا د سود په باره کې درېمه سپاره کې چې دنو دا ټول بحث تیر شو او دا خبره مونږه واورېده چې د سود ټول قسمونه چې دي هغه حرام. دلته صرف الله جل جلاله د سود یو صورت بیان کړ دې په وجه د دې چې دغه وخت کې عربو کې د جهالت د وجه نه د سود دا صورت چې دا زیات یو سړی له به قرض ورکو او په سود باندې به ورکو او بیا به چې هغه نیټه راتلا او هغه سړی سره نو سود به په ډبلو چې 10,000 روپیو په سود باندې ورکړلې بیا مطلب دا دی چې هغه نیټه رااله دی ادا کول نه شي ادا کړي نه دي 14 په نور یو خط چې بیا هغه نیټه رااله 14 په بیا نور یو خط. نو الله جل جلاله فرمای لا تاكلوا الربا مخری تاسو سود اضعافا مضاعفا دو چنده کو دو چنده سرا. نو د دې نه دا مطلب نه دی چې دو چنده نه علاوه صورتونه جایز دي بلکې د سود ټول صورتونه ناجایز دي. پدری می سپاره کې مونږ راغی پوره تفصیل وکړو چې ټول صورتونه چې د سود دي څه قسم صورتونه چې دي هغه ټول حرام دي. دلته الله جل جلاله دا یو صورت دوباره بیا ذکر کړو ځکه چې دا عام او عربو کې نو الله ته خصوصي طور باندې من راولېګل او فرمایل واتقوا الله الله نو یریږي سود نه من راولېګل چې د نزان بچ کوي ګوره او د اخروی عذابونو ورته تذکرہ وکړه او واتقوا النار التي ير راولېګل اخروی عذابونو کو تذکرې سره وی او یریږي اور هغه نه چې هغه د کافرو لپاره تیار شه دي داسې نه چې تاسو سود خوري او سودی کاروبار کوي او دا غو لرګي بیا تاسو نه جوړ. نو مؤمنانو ته دې ځای کې تاکیدن چې نو الله جل جلاله دوباره د سود نه منولېګل او د نیک کارونو ورته حکم وکړو او خپل د تابعداري او د پیغمبر علیه السلام د تابعداري حکم وکړو. یواطیع الله والرسول دا الله او د پیغمبر تابعداري وکړي چې پتا سو باندې الله د طرف نه رحم وشي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو رحم وشي.